دوستانو سلام، سهار مو په خیر. البته ورځ مو ټوله په خیر. هیله ده چې ښه به یاست، چارې به په خیر وي. بله ورځ مې یوه عکاسي وکړله، پر یوه بله سوشل میډیا مې پورته کړل. سوشل میډیاوې خو ډېرې دي، نو ویډیو مې په دې هدف وکړه چې په ژوند کې مبارزه ښه ده، که څه مخکې ثابته شوې ده، موږ هم تجربه ده، او ډېر داسې کسان وینو چې هغه په ژوند کې خواري کاږي، هلې ځلې کوي، په بد وضعیت کې، مطلب داسې یو څه کوي چې هغه د ژوند جوړولو دپاره مسیر تمامېږي. نو زه راوتلی یم، سهار وختي راوځم، د سهار خوب دا څومره کېږي نه یې کومه. دا خلک ویني سهار وختي دي، مثلا د لمانځه څخه وروسته چې څوک بازار ته راوځي دغسې وخت را رسېږي، ټول خلک روان دي، یعنې که حساب ورته وکړو نیمه کټګوري خلک روان دي، کاروبار کوي، ځینې روان دي، دا ترافیک ومه. نو دغه دې راوتلي دي، خپله خواري کاږي، دنده پر مخ وړي. نو ته وده د خیر، زه به هم د اور سره وکړم، یو څه به مخته شم لکه چې دته یې خوند ورنه کړي، داسې یو ځای ولاړ وم. نو خلک راوتلي دي، خواري کاږي، په اقتصادي مشکلاتو کې څوک باید مبارزه وکړي، هڅه باید وکړي چې یو شی پیدا کړي. اقتصادي مشکلات شته، یعنې خانان خلک پر هغه وضعیت پاته دي، یو شمېر کلمېدلي، نور عام خلک د پخوا په څېر دي. پخوا چې عام خلک څنګه وه، وضعیت یې خراب و، اوس هم هغه کیسه ده. نو د یو مبارز دپاره ښایي چې هغه هڅه وکړي، کوښښ وکړي، تر څو د خپل ځان دپاره راتلونکی جوړ کړي، د اولادو دپاره راتلونکی جوړ کړي. یعنې نسل باید منظم کړي. د نسل دپاره خواړه و طریقه د کاروبار ده. نو هغه یو ورزشکاره ویل دي، وایي که چیرې زه پوه شم چې زما عارف سهار وختي راکښېني، زه به د ملایانو پر اذانو راکښېنم، ورزش به وکړم، خواري به وکاږم. که چیرې هغه زما عارف د شپې پر مثلا 2 بجې باندې راکښېني، ورزش وکړي او خپله هڅه وکړي تر څو زما په مقابل کې وجنګېږي، وایي زه به ګرسرې خوب ونه کړم، یعنې د شپې به زه بیده نه شم، ورزش به وکړم، تمرین به وکړم، هڅه به وکړم چې خپل د سیال دپاره یو ځان جوړ کړم یا مبارزه وکړم. نو ژوند هم کټ مټ دغه رقم دی، هڅه مهمه ده، ډېره مهمه ده په ژوند کې. نو موږ په دې هیله یو چې هر څوک د خپل ځان سره فکر وکړي. دا د دنیا ژوند دی، یو د بل په ښه په هغسې کچه نه ورځي لکه څنګه چې څوک توقع لري یا تجربه نه لري، فکر یې کوي. دلته چې خپل مشکلات، خپلې ستونزې دي، د غوږو به پکښې غر کړي. نو داسې څوک بل نشته. که پیدا سو، ډېر کم خلک به پیدا سي چې لاسنیوی دې وکړي، یا دې مادي ملاتړ وکړي یا معنوي ملاتړ وکړي. یعنې په ډېره برخه کې داسې نه دی چې انسانیت ورک شوی دی، ډېره برخه کې خلک ښه نظر لا نه درکوي، تخریب درپسې کوي. نو داسې خبرې دي. دا خو نو زموږ چوکي مدد دي. ډېر دغه رنګونه بیا په تصویر کې ډېر ښه خوند کوي، رنګونه. نو موږ دې خواته سفر لرو، یو خواته سفر لرو. خدای دې وکړي چې ښه راپور جوړ کړو، ژوندي اوسئ.